حضرت مونږ ګورو په د ریسنټلی د میټریک ریزلټ اوټ شوی دی. د ډیر وخت نه چې کوم دی مذهبي تهذیب یا مغربي تهذیب یا چې کوم دی د به لګ نورم واضح کوم اسلامي نظام او کفري نظام دا چې کوم دی دواړه یو بل سره تصادم کې را روان دي. په داسې ماحول کې داسې اداره جوړول یا په داسې اداره کې چې کوم دی بیا داسې تعلیم ورکول بیا داسې تعلیم حاصلول چې په هغې کې طلبا چې کوم دی پوره پېښور بورډ ټاپ کوي. په دغه حواله به تاسو څه وایئ؟ ګورئ جی زه د مجلس عمل په دې حکومت کې د نفاذ شریعت کونسل چیرمن وم او د کې پی کې په هغه وخت کې خصوصا سرحدو د ایجوکیشن کمیشن چیرمن وم 2005 کې. ایجوکیشن کمیشن کې چې زه چیرمن په هغه وخت کې چونکې ایجوکیشن فیډرل سبجیکټ وو او پروینشل سبجیکټ کې دا نه او دې کې صوبې څه کار نشو کولی، صرف تجاویز به او مشورې به ورکولې شللې. دا خو بیا 18 ترمیم چې راغی نو په دې کې بیا تعلیم صوبې ته منتقل شو او نن صوبې څخه مکمل اختیار دی. په هغه وخت کې زما چې څومره د ایجوکیشن کمیشن د پلیټ فارم نه کوم سوچ جوړ شو نو یې کې داو چې زمونږ په دې سوسایټي او په دې معاشره کې د عصري تعلیم او دارنګه د دینی تعلیم کې یو غلط فهمي موجوده ده. زمونږ بدقسمتي دا ده چې سوسایټي او معاشره کې د خلکو سوچ دا دی چې څوک ډیر دینداري او د عصري تعلیم نه لري او چې څوک د عصري تعلیم ماهر او غټ بي دي. دا سوچ غلط دی. الحمدلله په دې میدان کې دا کوم خلیج چې دشمن جوړ کړی دی او دې کې دا علماء د عصري تعلیم نه لري پاتې کړي دي او داسې غلط فهمیانې جوړې کړي دي چې هغې دپاره د عصري تعلیم یو شجره ممنوعه ګرځولې. زما ذهن کې دا یو سوچ راغلی و چې په دې کې زمونږ دواړه تعلیمي ادارې که عصري تعلیمي ادارې دي او که دینی تعلیمي ادارې دي دواړه د دې ذمہ دار دي. هغې ذمہ داري دا ده چې عصري تعلیمي ادارې زما چې څومره واخلې د ملک نو زما خیال دا دی چې د دې هدف او د دې مقصد دی عصري تعلیم وي خو دې سره سره دینی تعلیم او تربیت دا د ضرورت دی نو د هغې مقصد عصري تعلیم او عصري دینی تعلیم د هغې ضرورت. زمونږ دینی مدرسې چې واخلې زمونږ هدف مقصد بنیادی هغه د علوم نبوي تحفظ ترویج او هغې کې رسوخ پیدا کول او دې سره سره عصري تعلیم دی په کار زمونږ د ضرورت درجه کې وي. نو که چېرته دا دواړه ادارې په دې بیس باندې کار وکړي چې دینی ادارې خپل هدف هغه دینی تعلیم وګرځي او په هغې کې طلباو باندې علمي رسوخ د هغې جوړي او ورسره عصري تعلیم ضرورت په درجه کې دې بچو ته ورکړي نو د ضرورت په درجه کې د علمي رسوخ د وجې نه دا بچی سبا په عصري میدان کې ډېر لرې پورې سفر کولی شي او زموږ د عصري تعلیمي ادارې که بالفرض و تقدیر هغې د دې سره دینی تعلیم ته د ضرورت درجه کې وګوري او تربیت هغه د تعلیم سره لازم وګرځي نو دا خلیج زمونږ به ختم شي او دې کې به دا دواړه ادارې هغه یو بل تقریب راشي. دې دپاره ما په دوو ادارو باندې سوچ کړی. یو سوچ ما وکړو چې هغې کې عصري تعلیم چې واخلې هغه مقصد وي دینی تعلیم ضرورت وي. دې دپاره ما الاسر ایجوکیشن سیسټم دا شروع کړی دی. 550 بچی په هغې کې سبق وي او هغې کې زما هغه اهداف ما تر اوسه دي حاصل کړي چې کوم ما ساتلي دي. هدف مې کړو هغې کې زما بنیادي مقصد دا چې عصري تعلیم د بچي مقصد وګرځي او دینی تربیت د دې ضرورت شي. دا بچی دې لاړ شي ډاکټر دي شي انجینیر دي سیاستدان دي شي خو یو باکرداره باخبره باعمله مسلمان سوسایټۍ ته زه ورکړم چونکې هغې کې ما څه کار او فقای کار کم ملګري شلل. اوس الحمدلله په هغې کې هغه محنت علماو لاس ته تللی دی او د جامع فضلات ما هغه کار دا دویم کال چې حواله کړی دی نو اوس د هغې نه زما امیدونه ډېر ښه پیدا شوي دي.
د هغې مقابله کې دا سکول چې جامعه عثمانیه کې عثمانیه چلډرن اکیډمي چې دا ترقي په دې کې وشوله، عثمانیه پوسټ ګریجویټ کالج ورسره جوړ شو، نو دې کې دینی تعلیم زمونږه مقصد دی. زما د دې سکول او کالج کې صدا نه دی مقصد چې زه سوسایټي او معاشرې ته یو هغه سړی ورکم چې کوم عصري تعلیمي اداره ورکوي. زما مقصد د دې کې چې زه دې کې یو باخبره او د عصري تقاضو ادراک کوونکي علما سوسایټي ته ورکم. خو داسې علما وي چې هلته د قرآن او حدیث په حوالې سره د دې علمي رسوخ وي او د دې علمي رسوخ سره د عصري تقاضو په ادراک باندې د پوهې د انګلیش لینګویج په تور باندې انګلیش د ورزي کمپیوټر په سره د وابستګي وي. نورم زما په دې باندې مخکې ته یو میډیکل کالج ته مې اراده وه، خو یې که څه موانع رکاوټونه پیښ لګړي ما ویز دا علما چې فیسي ما څه کوو کی دې د میډیکل کالج جوړوم او دې به ډاکټران معاشرې ته ورکوم. اراده شته او فی الحال چې موږ کوم دغه کې روان یو، نو یې کې د عصري تعلیم موږ د ضرورت درجه کې، خو دا ضرورت زمونږ داسې دی چې دا د مقصد سره تقریبا غاړه په غاړه روان دي. ځکه زمونږ دې نظام کې زمونږ د پرنسپل صاحب داس دی، زمونږ چې هفتوار میټینګ کیږي، بیا زمونږ ناظم تعلیمات حضرت محمد صاحب احمد صاحب چې کله تعلیمي میټینګ کوي، نو په دې کې د عصري ادارو کې چې کوم تعلیم ورکول کیږي دا غي دوه ذمہ دار وي. یو ذمہ دار هغه چې هغه د 8 نو واخله تر بی اس انګلیش، بی اس کمپیوټر ساينس او بی اس اسلامیک سټډیز پورې عصري تعلیم په نظر کې ساتي چې دا بچي زما کم نه کم د پورور سي کم کمزوريانی د څنګه روان دي او د عصري تعلیم پورا نگرانی هغه کوي. خو دې سره بل مرګره چې واخلې هغه په دغه اداره کې با هغه به د دینی کم علوم لولو کې لیکيږي، نو هغه په هدف کې ساتي او نظر کې به ساتي. دی وجن دا دواړه داسې رواني چې د عصري تعلیم سره د مدار چې واخلي د وی زما د سره کار نشته دی چې د دینی تعلیم سره شته کنه، ماته به نتیجه عصري تعلیم کې راځي، کله نمبر کم راشي، کای کې متاثر شي رزلټ په هغه باندې فکر وکړي چې ولې داسې شوی دا، او الته د دینی تعلیم کوم نگران چې والي ذمہ دار واخلي هغه د وفاق په نتیجه باندې دا غي نظر وي، ماهانه دغه جایزه باندې هغه نظر وي، د شکل کمزورې طالب راشي هغه په هغه باندې دا دواړه سوچونه چې راځي شي یو د مقصد او یو د ضرورت، نو دا د جامعه عثمانیه یو بنیاد دی. ماشاءالله ډیر زبردست سوچ، ډیر زبردست سوچ.